ډېر دي. د هیواد په ځینو سیمو کې لوړ ولور د ځوانانو او پیغلو ګډ ژوند ستونزمن کړی دی. لوړ ولور اخیستل په افغاني ټولنه کې څه نوې خبره نه ده، که څه هم د هیواد په ځینو سیمو کې د لوړ ولور اخیستلو مخنیوی شوی او قومي تړونونه شوي، خو اوس هم ګڼ ځوانان او پیغلې د دې بد دود له امله اغېزمن شوي دي. بلخ کې هم له 300,000 تر 500,000 پورې ولور اخیستل کېږي چې ځوانان بیا د کلونو انتظار وروسته هم په دې نه توانېږي چې ګډ ژوند پیل کړي. بلخي ځوانان د لوړ ولور پرې کولو لپاره په مرګونو لارو اروپایي او نورو هیوادونو ته زړه ښه کوي چې د ځینو جسدونه یې اوس هم ورک دي. ولور لوړوالی نو دا هم ځوانان ډېر مجبوروي چې پردیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته د مرګ تر پولو ورسیږي. یا هم موږ دغسې لیدلي دي چې حتی درته وښیم ځوانان تللي دي بیرته یوازې جنازې راغلي دي. نو له امارت اسلامي مو هم دغه خواست دی چې د ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي تر څو دا ځوانان مجبوره نه شي نورو هیوادونو ته حرکت وکړي یا لاړ شي او هلته خپل دغه قیمتي وخت ضایع کړي. قالین بلند است دیگه. حال امارت اسلامی خب بدر نرخ داده، از روی نرخ نمیگه، میگه بدر از سابقه است، بدر پول بیتی، میگه اقتصاد ما ضعیف است، ما پورا کرده نمیتونیم بریم بین ما خاطر که 400 رو تیر کنیم، کار کنیم، پیسه پیدا کنیم، بریم طرف افغانستان توی کنیم. قلینا رو پایین بیاره. ما اینمی از این توقع داریم. فامید بسیار خوب آرام هم است. اینمی توقع رو کاروبار باشه، یک چیز باشه که مثلا دیگه کشورهای خارج نریم. بلخ یو شمېر دیني عالمان وایي که څه هم د انسان قیمت حد نه لري، خو په اوسنیو شرایطو کې د لوړ ولور اخیستل یو غیر شرعي او اسلامي عمل بولي. دوی پر مسؤلینو غږ کوي چې د خلکو ژوند، اقتصاد او شریعت ته په کتو د مناسب مهر وټاکي تر څو شته ناخوالې له منځه ولاړې شي. امیدوار هستیم که امارت اسلامی مثل که در دیگر اموراتها پیش قدم هستند، برای تلاش میکنند تا برای مردم سهولت پیدا بکنند، تا مردم آرامی پیدا بکنند، امی وضعیت ها خوبتر شده بره. بین یک اقدام خیلی در این قسمت مهرم شود تا جوانان از این بار سنگین مهر که کمر شکن است دور شوند و یک زندگی خوبی را با خانمان داشته باشند. ورته مهال د بلخ ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وایي د لوړ ولور اخیستو د مخنیوي په پاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی او ډاډ ورکوي چې دغه ناوړه دود له منځه وړلو کې به خپلې هڅې زیاتې کړي. نو موږ اوس فکر کوو چې دغه علمای کرامو سره په دې باب د قومي سپینږیرو سره او د کلانترانو سره د متسبینو سره دا خبره بیا شریکه کو چې خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړي او کوشش وکړي چې مصارف د ودو کم سي او دغه رقم مهرونه یو څه راکښته سي. واقعیت هم دا خلک غریبان دي، مسکینان دي، مهرونه ډېر لوړ دي، د واده مصارف زیات دي، خلک مجبوره سوي دي د خپل ملک څخه تللي دي، په دار هجرت کې دي یا په نورو ځایو کې مزدوري کوي، خو هغه د واده مصارف نشي پوره کولی. نو موږ مخکې هم کوششونه کړي دي، د آینده بعد به موږ کوششونه کوو، خلک به پوه کوو، د خلکو سره به ناستې کوو. عامو خلکو ته موږ دا وایو چې تاسې دغه خبره خپلو قریبانو ته و خپل علاقې و خلکو ته ورسوي چې دغه ولورونه هم کم کړي او دغه رقم میراث هم ښځو ته ولره ورکړي او د یو ښځې بې خوښۍ دي د دې نکاح نه کوي د یو چا سره. دا مو نورو خلکو ته دا توصیه ده چې تاسې دا خبره ولس ته ورسوئ. د یادونې وړ ده چې د هیواد په شمال او شمالي ولایتونو کې خسرګنۍ د هلک له کورنۍ څخه له 3 لکانو نیولې ان تر 10 لکه افغانۍ پورې مهر او ولور اخلي. احمد الله ستانکزی، نوی افغانستان، بلخ، مزار شریف.